بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو موږ تېره ورځ ووټ پروګرام شروع کړ په دې هیله چې تاسو د ووټ پروګرام په اړه مکمل معلومات هم ترلاسه کړي وي. موږ ویلو چې نیویګیشن بټن یا وینډوز کنټرول بټن ورته وایو، ټمپلیټس ورته وایو، هوم نو اوپن ده، همچنان ریسنټ فایلز دي. موږ تاسو سره بلانک ډاکومنټ ته ځو. په بلانک ډاکومنټ کې موږ تاسو دوستانو مخکې له دې نه چې زه لاړ شم درس شروع کړم یا تاسو ته د درس ساحه در وښیم، زه نور استادان چې دي مثلا له هوم نه درس شروع کوي یا شاید لاړ شي له فایل نه تاسو ته درس شروع کړي، خو زه نه له هوم نه شروع کوم نه له فایل نه، مستقیم لیاوټ ته ځم. که ستاسو د کمپیوټر آفیس پیکیج 2014 وي یا له هغه نه کته وي، دلته به پیج لیاوټ لیکل سوی وي. نو ولې زه پیج لیاوټ ته لاړم؟ ځکه دوستانو که تاسو هر څومره زحمت وباسئ او هغه ستاسو زحمت سیستم نتیجه یې صحیح ونه وسي، څه فایده لري؟ هیڅ فایده نه لري که نه. مثال زه تاسو ته به درکړم، دلته به زه لاړ شم یو دانه تقدیرنامه یو شی یا سرټیفیکیټ شی به خلاص کړم. مثلا دا شو ما سره یو سرټیفیکیټ، ما دا سرټیفیکیټ ډیزاین که ښه جوړ مې که کار مې پرې وکړ، وزم چې دا پرنټ کړم، خو دا مې په نظر کې نه دی نیولی چې دغه سرټیفیکیټ زه په څه شي کې پرنټوم، په څه شي کې جوړوم. صحیح شو؟ نو عکاسي ته ځم ورته وایم چې ورور دا راته پرنټ که، هغه چې A4 ورق کې پرنټ کوي ګډوډ کېږي، یا مثلا له هغه نه یې که وړوکی پرنټ کوي. اوس ګورئ که زه کنټرول پی پرس کړم بیا هم دا صحیح ده، ځکه چې ډیزاین یې ما صحیح انتخاب کړی ده. خو که زه د مثال که زه لاړ شم د ده وغواړم په یو دانه A4 ورق کې د دې 2 دانې پرنټ سي، صحیح ده؟ د A4 نیمې ته A5 وایي، مثلا د اندازې ته موږ تاسو A5 وایو. اوس دا کتابچه څه ده؟ A5 سایز ده. نو زه ډیزاین کوم کتابچه مثلا په A4 ورق کې غواړم چې په دې کې پرنټ کړم. دا ګوره اوس له دې نه څه جوړېږي. اوس که زه لاړ شم د دې د ورق سایز چینج کړم، ګوره اوس له دې نه څه جوړېږي. لږ په تمه کېږو چې دلته افیکټ راسي، نو ګورئ څه جوړ سو ورنه. آیا هغه ډیزاین پاتې سو؟ هغه نوم پاتې سو؟ ټول زحمت ناق سو. ولې؟ ځکه چې موږ ډیزاین د غټ ورق لپاره کړی وو او اوس یې غواړو چې کې پرنټ کړو، دې کې پرنټ کړو. یا ډیزاین د دې لپاره کړی وو غواړې چې په غټ کې پرنټ کې، بیا هم همداسې مشکل جوړوي. که زه لاړ شم دلته یو غټ سایز انتخاب کړم، مثلا دلته به زه لاړ شم دغه سایز به انتخاب کړم. اوس ګوره دا څه جوړ سو ورنه، هغه کوم ډیزاین چې و هغه څه ورنه جوړ سوی ده. نو د دې لپاره دوستانو زه لومړنی درس چې تاسو ته درکوم یا لومړنۍ خبره چې تاسو ته در زده کوم، هغه زموږ او تاسو سره لیاوټینګ ده. لیاوټ وایي منظم کول، یعنی چې تاسو کوم شی کوم ډاکومنټ جوړوئ د هغه ډیزاین باندې اول ځان پوه کړئ چې وروره دا څه کار کوي، څه هغه نتیجه باندې زه ته پوه سې چې زه دا کار د دغه کار لپاره کوم او دغه سایز کې پرنټ کوم، ته به کار صحیح کوي. او که په نتیجه باندې پوه ونه اوسئ او همداسې الله توکلي لګیا واوسئ، بیا دا وروسته درته څه جوړوي؟ مشکل جوړوي. خصوصا که کار د پرنټي کار وي، چې کار د پرنټي وي او ته ډیزاین په یو شی کې کوې، زحمت په یو شی کې باسې، اوس پرنټ کوې بې فایده ده. نو د دې لپاره دوستانو لومړنۍ خبره چې موږ تاسو باید زده کوم، زو لیاوټ یا پیج لیاوټ صفحې ته ټاپ ته چې کله دلته راغلو لومړنی صفحه کار چې موږ تاسو پیژنو نو هغه اورینټیشن ده. اورینټیشن وایي جهت ته، د څه شي جهت ته. مثلا ته غواړې چې دغسې پرنټ کړې که دغسې پرنټ کړې، دې ته پارټریټ وایي، دې ته لنډسکیپ وایي. که په دې خبره هم پوه نه شې ګوره څه مشکل واقع کېږي. فی الحال دلته ما سره چې کوم سرټیفیکیټ ده دا څه رقم پرنټ کېږي؟ افقي باندې یا لنډسکیپ باندې. که زه وغواړم چې دا په ولاړه پرنټ کړم، ګوره له دې نه څه جوړېږي؟ زه به دلته لاړ شم دا به څه کړم؟ پارټریټ انتخاب کړم، ګوره بې فایده شو. نو په دغه خبره باید اول ځان پوه کړئ څه شی غواړئ پرنټ کړئ، هغه څه رقم غواړئ پرنټ کړئ. آیا لنډسکیپ غواړئ ډیزاین یې کړئ که پارټریټ یا عمودي یا افقي؟ په دې خبره باندې به ځان پوه کوئ. نو په موږ تاسو چې لیاوټ ټاپ ته ځو، دلته موږ تاسو لومړی خبره اورینټیشن ده، پارټریټ او لنډسکیپ. دا مو چې کله منتخب کړم بیا به د ورق سایز باندې ځان پوه کوئ، لکه څنګه چې مې مخکې درته ویلې. بیشترین استفاده چې موږ تاسو استفاده کوو یا زیاترین استعمال A4 ورق دی، چې د ورقونو ته موږ تاسو څه وایو؟ A4 ورقونه وایو. نو دا زیاترین استفاده لري ټول په نړۍ کې. هلته تاسو اول سر کې وګورئ A4 یې لیکلی دی درته، نو هماغسې دې موږ تاسو سره څه شی ده؟ A4 ورق دی. سایز یې په انچ باندې
په میلی متر هم درته لیکلی ده، په انچ هم لیکلی ده. 210 اوږدوالی ده موږ تاسو سره، هغه د باره ده 2290 اوږدوالی ده د A4. او که په انچ حساب درته وایم 8.20 باره ده او 11.9 اوږدوالی ده. نو دا سو د A4 ورق سایز. نو تاسو به A4 انتخابوئ او لاړ بشئ. دا کار هم زړه مو داسې غواړئ که داسې غواړئ هغه نو د تاسو کار پورې تړاو لري. په دې دوه خبرو باندې چې پوه شئ، نور اوس چې هر کار څه کوئ تاسو نتیجه څه ده انشاءالله منظم ده. تاسو که غواړئ دا پرنټ کې هیڅ مشکل به ونه لري. ښه دوستانو، زه لومړنۍ برخه چې موږ تاسو شروع کوو هغه له فایل مینو څخه شروع کوو. مخکې له دې نه چې فایل دا شروع کوو دوستانو، موږ تاسو هر ورځ پروژه لرو. تاسو باید پروجیکټ اجرا کړئ او هغه پروجیکټ یې عکسونه یا PDF یا هغه خپل فایل به ما ته هره ورځ راوړئ. موږ دا کار وکړه، دا کار دغسې شو چې زه ستاسو غلطي ونیسم او ویې ګورم چې څنګه مو کار کړی ده. هر ورځ مجبور مکلف یې چې پروژه راوړئ. نو داسې درس لکه وینډوز غوندې خو دا نه ده چې ورډ پروګرام زه تاسو ته درس درکړم او لاړ شئ خپل سره کار وکړئ. نو دې کې نتیجه زه دغسې پوهېږم چې تاسو بېرته کار وکړئ. اوس دا شی چې ما جوړ کړی ده هر ورځ به همداسې بېرته بل مثال درکوم. ما سره ډېر سمپلونه دي د هر برخه کې چې درسونه زه ورکوم، ما سره سمپل شته. نو دا تا ته راوړم درته وایم چې وروره ځه یو سرټیفیکټ جوړ کړه. سبا ته به ما ته همداسې یو سرټیفیکټ جوړ کړی وي راوړئ انشاءالله. نو دوستانو زه فایل کې لومړنۍ برخه هم ده چې اول ورځ مې درته ټول تشریح کړې ده. زه نیو ته نیو دوستانو لکه څنګه چې له نوم نه پیدا ده نوی ته وایي. موږ او تاسو هر کله چې غواړو د ورډ پروګرام یو نوی فایل ولرو. څه شی؟ نوی فایل. هغه نه چې موږ او تاسو د ورډ پروګرام نوی صفحه نه، نوی فایل. د نوی فایل او نوی صفحه په منځ کې توپیر څه شی ده؟ فی الحال ما سره څو صفحه ده؟ یوه. اوس څو دانې شو؟ دوه. دې ته موږ او تاسو صفحه وایو. صحیح شو؟ یعنې نوی صفحه جوړیږي. زه دا نه غواړم. زه وایم چې ګوره دلته یو سرټیفیکټ ده او یو دا خالی ده. زه غواړم چې یو دانه بل ورډ پروګرام فایل ماته ایجاد سي. څه سي؟ یو بل ورډ پروګرام فایل ایجاد سي. نو که زه نیو ته ځم دلته فایل ته او نیو ته او دلته بلانک ډاکومنټ ورته وایم، ګوره اوس ما سره یو نوی راغی که نه؟ اوس څو دانې شو؟ 3 دانې شو. مخکې څو دانې وو؟ 2 دانې وو. نو هر څومره چې د تاسو په کار وي کنټرول ان پرس کړئ له کیبورډ څخه، هم تاسو ته نوی صفحه کنټرول ان یا لیکولی شئ له دې کنټرول ان څخه استفاده وکړئ. نو تاسو کنټرول ان پرس کړئ، تاسو ته څه کېږي؟ نوی ډاکومنټونه څه کېږي؟ جوړیږي. دلته که تاسو نومونه وګورئ ګوره ډاکومنټ 10 ته ورسېد، یعنې لاس ډاکومنټونه موږ تاسو خلاص کړئ. ګوره څومره زیات شو. صحیح شو؟ دغسې تاسو کولی شئ چې نوی فایل جوړ کړئ. مثال څه شی ده؟ مثال دا ده مثلا تاسو ناست یو مکتوب ده یا یو شی لیکئ، نو هغه کار خلاص شو غواړئ چې بل یو ولیکئ، نو تاسو وایئ چې دا باید په دغه صفحه کې نه په بل نوی ډاکومنټ کې ولیکم. یا مثلا که مثال ورکړو مثلا زندانیانو قضیه څه ده؟ احمد ځان ته که د محمود ځان ته ده. د احمد ټول مسایل په یو ډاکومنټ کې جوړوئ، د محمود په بل ډاکومنټ کې جوړوئ. دغسې کولی شئ تاسو استفاده وکړئ. کنټرول ان پرس کړئ، تاسو ته داسې نوی ډاکومنټ جوړیږي. بل دوستانو موږ او تاسو اوپن لرو. اوپن څه ده دوستانو؟ موږ او تاسو ته اگزیسټنس فایلونه خلاصوي. اگزیسټنس فایلونه مطلب څه ده؟ هغه فایلونه چې تاسو غواړئ په کمپیوټر کې خلاص کړئ. ساري په کمپیوټر کې موجود هغه خلاص کړئ. واتساپ خو ټول استفاده کوئ. واتساپ کې تاسو که غواړئ او چاته عکس ولګئ په څو لارو لیږلی شئ؟ څه رقم څه رقم؟ یو لاره دا ده که زه تاسو ته دلته عملي مثال هم وښیم په واتساپ کې. دلته مثلا موږ او تاسو سره واتساپ ده، صحیح ده؟ زه غواړم چې دغه شخص ته څه شی ولېږم؟ یو عکس ولېږم. خو یو لاره ده چې د خپل واتساپ کې ځم دلته ورته وایم فوټو، نو دلته فوټو کې لاړم د عکس یا ویډیو هر شی چې دا انتخابوم، اوپن باندې کلیک کوم، څه کېږي؟ ورته ځي. بل لاره څه شی ده چې زه به ځم ګالري ته، هلته پرس نیسم، بیا راځي شیر واتساپ وهي، هغه څه کېږي؟ واتساپ ته ځي. هغسې هم لاره ده. اوس که ته په کمپیوټر کې دی د ورډ پروګرام هر فایل باندې چې کلیک وکړې هغه تا ته خلاصېږي. صحیح ده؟ لکه چې شي غوندې لکه ګالري ته مونږ لاړو. اوس مثلا زه غواړم چې دغه خلاص کړم، ورباندې کلیک کوم، لږ په تمه کېږم،
دا خلاص شو موږ تاسو ته صحیح شو دا یې خلاصول خو زه وایم نه زه له ورډ پروګرام نه وځم همدلته دې راته دا بل خلاص کړي نو تاسو چیرته ځئ فایل ته ځئ اوپن ته لاړ شئ اوپن ته چې لاړې ګوره دلته ما ته راوړی د زما ورډ پروګرام خو دلته زه نشته زما زه وایم چې راشه دلته براوز ته چې لاړې زه خپل فایلونه پیدا کړه چیرته ده مثلا د ډیسکټاپ په مخ کې ده ما سره دلته یو فایل ده د شي په نوم ده مثلا نو مایکروسافت ورډ ډاکومنټ یا دغه حاضري به زه خلاص کړم انټر یې کړه درته څه کېږي هماغه فایل دی خلاصېږي نو داسې موږ تاسو سره د ورډ پروګرام کې د خلاصولو طریقه یعنې چې کوم فایل تاسو سره موجود د هغه سره هم کولی شئ تاسو خلاص کړئ نو داسې تاسو کولی شئ استفاده کړئ زه د دې شارټکټ موږ تاسو سره کنټرول او ده دا یې کنټرول او دا یې او حرف له دې سره تاسو کولی شئ اوپن کړئ او ورنه استفاده وکړئ بل دوستانو په اوپن کې موږ تاسو نورې لارې هم لرو یو لاره چې دا انټرنیټ سره کار کوي موږ تاسو انټرنیټ کنیکشن فعل حال نه لرو متاسفانه که تاسو اکاونټ ولرئ په اکاونټ کې د تاسو هم موجود وي کوم فایلونه صحیح شو نو دلته لاړ شه مثلا ما سره دلته ډاکومنټ کې دي دلته ما سره ګوره څومره شیان دي مثلا پلان ده جدول ارزیابي ده فلان ده فلان شیان ده مثلا زه غواړم دا خلاص کړم ورباندې کلیک کوم ما سره انټرنیټ نشته کنه اوس دا هم څه کېده خلاصېدل نو که تاسو سره انټرنیټ وي دا هم څه کېږي خلاصېږي له نورو ځایونو نه هم تاسو کولی شئ چې خلاصې کړئ په کمپیوټر کې موجود وي دلته فولډرونو کې لاړ شئ هر فولډر کې چې تاسو فایلونه موجود دي هغه فولډرونه ټول لستونه تاسو ته راځي تاسو کولی شئ استفاده یې کړئ بل اپشن دوستانو موږ تاسو سره څه ده ګیټ اټ انز ده دا هم انټرنیټي اپشن ده په آفلاین سره کار نه کوي دا څه وخت موږ تاسو سره کار کوي که تاسو غواړئ په خپل کمپیوټر کې په خپل ورډ پروګرام کې د انټرنیټ څخه آنلاین استفاده وکړئ او تاسو ته مثلا ساده کار وکړي که تاسو لږ اډوانس ته لاړ شئ مخته لاړ شئ مثلا تاسو سره یو جدول ده ډېر غټ هغه ده جدول ده په هغه جدول کې تاسو ډېر معلومات لرئ هغه لرئ غواړئ چې هغه انالایز کړئ یعنې تجزیه او تحلیل یې کړئ نو که د تاسو له هغه نه وحدې نه جګ و دلته موږ تاسو چاټ جی پی ټي لرو په دې باندې کلیک وکړه دلته ورته ولیکه ورته وروره په دغه جدول کې مې دغه کار وکړه کمپیوټر یې خپله درته کوي نو دغه کار آنلاین کار کوي آفلاین کار نه کوي نو همدغه شی راوړلو ته موږ اډ انس وایو کولی شئ اډ اضافه کوئ نو که انټرنیټ ولرو موږ تاسو کولی شئ چې بعضې شیان ده هم اضافه کړو ورنه کار واخلو بس ده که ادامه ورکړم بس ده نو دوستانو موږ تاسو نن راغلو یو دا مې زده کړه چې څنګه کولی شو صفحه جوړ کړو آیا په کوم سایز کې جوړوو او عمودي شکل غواړو یا افقي غواړو بعد له هغې نه راغلو فایل ته په فایل کې نیو زده کړه چې نوی ډاکومنټ راکوي نوی صفحه نه نوی ډاکومنټ راکوي اوپن زموږ موجوده کوم فایلونه چې په کمپیوټر کې موجود دي د دې له لارې نه کولی شئ خلاصې کړو ګیټ اډز موږ تاسو سره انټرنیټ سره کار کوي چې تاسو کولی شئ یو اډ خپل کمپیوټر ته اضافه وکړئ او له هغې څخه کار واخلئ دا دوستانو زموږ او تاسو د نن ورځې درس او کور ته هغه خپل کمپیوټرونو ته چې لاړئ د حتما تمرین وکړئ نوی فایلونه جوړ کړئ خپل نور فایلونه خلاص کړئ او ورنه استفاده وکړئ پوښتنه سوال شته کولی شئ وپوښتئ نشته